بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. غواړم نن د وطن د یو بوټي په هکله باندې له تاسو سره خبرې وکړم. دې بوټي ته موږ زیړګولی یایو او بل قسم یې د هغه شنګولی. دا دواړه یو خواص لري. شنګولی ته په عربي کې الهندبا البری یعنی ځنګلي شنګولی او دی بل ته الهندبا یای ساده هندبا. زیړګولی ته الهندبا یای. دی بوټي ته په انګلیسي کې ډانډیلین یای، ډانډیلین، او په عربي کې الهندبا، او شنګولی ته الهندبا البری، او په اردو کې ورته کاسنی هم یای او ککرونده هم ورته یای. د ما په خیال باندې کاسنی شنګولی ته ویل کیږي او ککرونده زیړګولی ته ویل کیږي. دا دواړه بوټي یو خواص لري، مشترک خواص، او ګټې هم دا دي. د دې بوټي که څوک چای جوړ کی او مسلسل یې په پابندي باندې خوري، په بدن کې کینسر ختموي. که په تاسو کې یو څوک د کینسر په ناروغۍ اخته وي، د معدې کینسر یې وي، د ستوني کینسر یې وي، د پنکریاس کینسر یې وي، ان شاء الله تعالی چې دغه بوټی مسلسل استعمال کی، ګل یا پاڼې او ریښې یې، دا درې واړه د کینسر په مخنیوي کې او د کینسر په درملنه کې اغیزمن رول لري. دا ډیر مهم بوټی ده. نورې ګټې هم لري. انټي اکسیډ ده، قوي انټي اکسیډ، یعنی دا معنا په بدن کې ټولې سرطاني ځالې په ډیر لنډ وخت کې ختموي او په وینه کې خوږه برابروي. که د شوګر مریض مسلسل استعمال کی، ان شاء الله تعالی کې شوګر یا خوږه یا شکره په ابتدایي حالت کې وي، روغوي ان شاء الله تعالی. او که یو وخت تیر شوی وي او په زاړه شوګر باندې وي اخته وي، بیا هم د دې امید شته شوګر یې کنټرول کی، او کې کنټرول نه کی د شوګر منفي اغیزې ختموي ان شاء الله تعالی. که د چا لوړ فشار وي، فشار یې راټیټوي. که مسلسل دا چای استعمالوي، دا پاڼې له ګوله او له ریښو سره په اوبو کې ایشوي او هغه چای څښي، د وینې فشار یې ټیټ ساتي. که د چا وزن زیات وي او دغه بوټی ایشوي او چای یې خوري، وزن یې راکموي د وخت په تېرېدلو باندې، د بدن چربي یې ختموي او وزن یې راکموي. او که یې روغ انسان دوامدار شکل باندې خوري، په دغو ناروغیو باندې نه اخته کېږي ان شاء الله تعالی. د فشار په لوړوالي نه اخته کېږي، وزن به یې نه زیاتېږي، سرطان به یې په بدن باندې حملې نه کوي، او ان شاء الله تعالی چې د وینې فشار، شوګر، دغه ناروغي د دغو ناروغیو هم مخه نیسي. ځیګر روغ ساتي. که د چا ینه خراب وي او یا مثلا د څه خطر سره مخامخ وي او دا چای په مسلسل شکل باندې استعمالوي، ینه یې روغوي او له ناروغیو یې ساتي. که یو څوک جلدي تکلیفونه لري، د پوستکي ناروغي لري، مثلا خارښت لري، دانې ورباندې راخیږي، یا مثلا سپونې ورباندې راخیږي، او دغه چای په مسلسل شکل باندې استعمال کی او روزانه یې خوري، ان شاء الله تعالی چې هغه د پوستکي رنځ یې ختموي. دا بوټی په وطن کې ډېر پریمانه ده. کوشش وکړئ دا بوټی په دې موسم کې اوس پیدا کیږي، له ریښو سره یې وکاږئ، ریښې یې پاکې پرېمنځئ، له خاورو یې صفا کړئ، وچه کړئ، پوډر ځینې جوړ کړئ او په کور کې درته کېږدئ. په هر موسم کې ان شاء الله تعالی دا تاسو لپاره ګټه کوي. بل د دې بوټي ګټه دا ده چې د انسان د بدن دفاعي ځواک پیاوړی کوي. دا معنا که دا بوټی د دې بوټي چای یو څوک په دوامدار شکل باندې څښي، په ناروغیو او په رنځونو باندې نه اخته کېږي ان شاء الله تعالی. په دې بوټي کې ویټامینونه هم ډېر زیات دي. ویټامین A، ویټامین C، ویټامین B او ویټامین E. دا کوم د صحت لپاره ګټور دي. دا ویټامینونه هم لري، فولاد زیات لري، مګنیشیم لري، کلشیم لري، پوټاسیم لري. دا ټول د صحت لپاره ډیر ضروري عناصر دي او په دې بوټي کې پرېمانه دي. موږ یې تاسو ته عکسونه ښکاره کوو. کوم چې شنګولی ده هم تاسو یې پېژنئ. هغه تقریبا غالبا د لښتو په غاړه باندې هم شین کېږي، په ځنګله کې به هم شین کېږي. په وطن کې خلک هغو ته معلومیږي، د هغو تصویرونه هم زه تاسو ته دلته په دې ویډیو کې ښکاره کوم. او زیړګولی هم ډېر زیات پیدا کېږي.
دا ډیر قیمتي بوټي دي او الله تعالی د موږ په وطن کې ډیر پیمانه پیدا کړی دي که هر چاته دا ویډیو ورسیږي د دې بوټي د کوشش وکړي چې دا پرې کې دغه سدي هم خوري کنازه کې او تنکی وي همدا سدي خوري په اروپا کې په 5 سټار هوټلونو کې په هغو هوټلانو کې چې هغه 15 ستوري په هغو کې په سلاد کې مېلمنو ته وړاندې کوي ډیر ګټور دي نو کوشش وکړي په دې موسم کې دا بوټي زیات وشکوي خې صفا کوي له خاورو ماورو یې صفا کوي له ګوله له پاڼو او له ریښو سره یې وچ کوي او بیا پوډر ترې جوړ کړي او په کور کې درته وساتي د شنچ په اندازه باندې وچ پوډر یې چې ته ور اچوي ایشوي او څکي د کور د ټولو افرادو لپاره د کورنۍ د ټولو افرادو لپاره ډیر ګټور دي په تیر هغه څوک چې هغه په بدن کې څرنځ لري تکلیف لري کدي پستوکي کدي معدې د زخم وي کدي سرطان وي کدي کینسر مریض وي دا د زیات استعمالوي الله تعالی شافي ده الله تعالی به شفا ورته ورکړي تاسو کولای شئ د خپل ورنځونو او د خپل روغتیا د ساتلو لپاره لموږ سره په واتس اپ باندې اړیکه ونیسئ موږ به تاسو ته ان شاء الله تعالی ګټوري مشورې درکوو کوم درمل چې لموږ سره موجود دي هغه ان شاء الله تعالی تاسو ته په یو طریقو رسولای شو الله تعالی محافظ ناصر سره په دعاګانو کې یاد ساتئ زه د تاسو مخلص او د تاسو دعا محتاج کیم مولوي قدوسي لکراچي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.